اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن یو بل ډیر اهم ټاپک سره مونږه حاضر شوي یو. وړوکې غونتې ویډیو ده د جی د آواز په باره کې چې جی چې کوم دی دا به کله د جی آواز ورکوي او کله به دا د گی آواز ورکوي، یا کله به د جیم آواز ورکوي جیم، کله به د گاف آواز ورکوي. د دې رولز شته دی خپل. د دې رول بالکل هم د هغې په شانتې دی. مخکې مونږ یو ویډیو جوړه کړې وه د سی په آواز په باره کې چې سی کله د کې آواز ورکوي او کله د ایس آواز ورکوي. نو د هغې باره کې مونږ یو ویډیو جوړه کړې وه، او ماغه رول چې کوم دی هغه بالکل د جی دپاره هم دی. او هغه رول دا دی چې کله د جی نه پس آی ای وای، کله چې د جی نه پس دا درې ټکي راشي، یا آی راشي یا ای راشي یا وای راشي، نو په هغه حالت کې به جی چې کوم دی دا به د جیم آواز ورکوي، یعنی د جی آواز به ورکوي. د دې نه علاوه چې کوم ټکي راشي د جی نه پس، نو په هغه ټایم کې به جی چې کوم دی هغه به د گاف یعنی د گی آواز ورکوي. صحیح ده. مثالونه داسې واخلئ. ګوره چې کله د جی نه پس آی ای او وای په دې کم ټکي راشي، نو هغه به د جی یا د جیم آواز ورکوي. د هغې مثال داسې واخلئ. یو ټکی دی هغه دی میجیک. موږ چې وایو میجیک جادو، نو ګوره د میجیک سپلنګ دی ایم ای جی آی سی. د جی نه پس آی راغلی دی، نو په دې ټایم کې به دا جی د جیم آواز ورکوي. یا بل ټکی واخلئ انجن. سو ای ان جی آی این ای، د جی نه پس بیا آی راغلی دی، نو دلته به هم چې کوم دی جی د جیم آواز ورکوي. یا پیج، موږ چې وایو پاڼه، د کاپۍ پاڼه، پیج صفحه، د پیج سپلنګ دی پی ای جی ای. تاسو ګورئ د جی نه پس ای راغلی دی، نو په هغه ټایم کې به هم جی چې کوم دی هغه به د جیم آواز ورکوي. یا بل ټکی واخلئ جیم، لایک جی وائی ایم. خلک چې وایي جیم کوم دی چې خلک ایکسرسایز کوي، هغې ته جیم ویلی کېږي. جیم د جیم سپلنګ سره دی جی وائی ایم، نو د جی نه پس وائی راغلی دی، نو هلته به هم جی چې کوم دی هغه به د جیم آواز ورکوي. دغه شانتې چې کوم دی ډېر شي ټکي دي، خو دا رول یاد ساته چې کله د جی نه پس آی ای وائی راغلی، په دې درې واڼو کې چې هر یو راغلی، نو په هغه ټایم کې به جی د جیم آواز ورکوي، د جی آواز به ورکوي. او چې کله د دې نه علاوه نور ټکي راغلي، نو بیا به د گاف یعنی د گی آواز ورکوي. مثال په طور گلو، دستانه، گلو. د گلو څه سپلنګ دی جی ایل او وی ای. د جی نه پس ایل راغلی دی، نو ګوره نه آی دی نه ای دی نه وای دی، ایل راغلی دی، نو په هغه ټایم کې به جی د گاف آواز ورکوي، نو گلو به ویلی کېږي. یا گو، تلل، موږ وایو نه آی گو. د گو سپلنګ څه دی جی او، د جی نه پس او راغلی دی، نو ځکه دا گو ویلی کېږي. دغه شانتې یا گم، ببل گم. خلک چې ببل گم خوري که نه، د گم سپلنګ دی جی یو ایم، د جی نه پس یو راغلی دی، نو ځکه دا د گاف آواز ورکوي. صحیح ده. نو دا د دې رول دی. ښه، اوس دلته کې صرف یو دا بل پوینټ یاد ساته چې کله یو ټکی اخیری ټکی چې کوم دی هغه جی راغلی، د جی نه پس بل هیڅ هم نه وي، اخیری ټکی جی، نو بیا به څه کوئ؟ اخیری ټکی چې کله جی راغلی، نو بیا به هغه همیشه د گاف آواز ورکوي، دا گی والا آواز به وي. مثال په طور پیگ. پیگ وای خنزیر ته پیگ. سو د پیگ سپلنګ څه دی پیگ، پی آی جی. نو ګوره په جی باندې ختم شوی دی دا ټکی که نه، د جی نه پس اړو څه شته دی نه. نو پیگ، نو بیا به دا جی چې کوم دی دا به د گاف آواز ورکوي، پیگ. یا مگ، ایم یو جی، نو بیا په جی باندې ختم شوی دی، د هغې نه هم به جی چې کوم دی هغلته به هم د گاف او د گی آواز ورکوي، نو مگ به جوړېږي. یا جگ، جگ نه خلک چې پکې اوبه یا شربت اچولي، جگ، د هغې سپلنګ څه دی جے یو جی. نو ګوره په جی باندې ختم شوی دی، نو په هغې کې به هم ځکه موږ دې ته وایو جگ، اخر کې به دا د جی د گاف آواز ورکوي. ښه، اوس دلته کې یوه خبره یاد ساتئ. ګوره په انګلیش تاسو ته دا بار بار دا خبره کوم، انګلیش یو غټه ژبه ده. په هرې ژبې کې خو د رولز خو وي، خو د رول سره سره ځینې کیسونه داسې چې هغې هېڅ رولز نه وي، نو هغه به یادولی
صحیح ده. نو پای کې اوس په دې کې هم په دې ټکي کې هم په جی په دې आवाज کې هم ایکسپشنز شته دي. ایکسپشنز مراد دا ایکسپشن دا مطلب دا دی چې په ځینو ټکو باندې دا رول چې کوم دی دا نه اپلای کیږي، د دې الټه چلیږي. خو د هغې چې کوم دی هېڅ قانون نشته دی. هغه ټکي به هم داسې یادوئ، او دا زیات تر هغه ټکي چې کوم ټکي د انګلیش ژبې خپل ټکي نه وي، په انګلیش کې نه پیدا شوي. هغه ټکي هغه چېرته د نورو ژبو نه راغلي، خو بیا په انګلیش کې مکس شوي او بیا د انګلیش حصه جوړه شوي، خو د اصل نه چې کوم دی هغه د انګلیش ټکي نه. نو هغه بیا چې کوم دی هغې آواز بیا په دې رولز په مطابق نه چلیږي. د هغې صرف خپل رولز یي، هغه به یادوئ. د هغې دغه رولز دي چې هغه به یادوئ. په دې جی په آواز کې د هغې مثال داسې دی، یو ټکی دی ګیو، موږ وایو که نه ګیو می ا پین، ماله پین راکا. سو ګیو د ګیو سپیلنګ ته چې وګورئ تاسو ګوره جی آی وی ای، اوس د جی نه پس آی راغلی دی. د دې رول مطابق، د دې قاعدې مطابق خو پکار دی چې دا د جی आवाज ورکړي که نه، ځکه چې آی ای وای کې چې درې ټکو کې چې کم د جی نه پس راشي خو به د جیم आवाज ورکوي. دا پکار چې دا بیا جیو وي، دا جیو نه دی، دا گیو دی، ځکه چې دا د انګلیش خپل ټکی نه دی. دا هم چېرته د بلې ژبې نه راغلی، زما په خیال چې پته نه کېږي د جرمن نه راغلی دی که کوم ځای نه راغلی دی. نو د دې چې کوم دی دا د ایکسپشنز کې راځي. گیوس نه پس د جی نه پس آی راغلی دی، خو دا ویل کېږي گیو، دې ته ویل کېږي ایکسپشنز. ایکسپشنز نه مراد همدغه دی. ما راته اوس ویل چې د دې لپاره هېڅ قانون نه وي. داسې ټکي چې کوم دي هغه تاسو څومره پریکټس کوئ او څومره تاسو وایئ او لیکئ او مخې ته راځي، تاسو په خپله یاد شي. او جنرل رول چې کوم دی هغه هماغه دی. یا یو بل ټکی واخلئ ګفټ، موږ یو بل تحفه ورکوو که نه، تحفه ګفټ. د ګفټ سپیلنګ دی جی آی اف ټي. تاسو ګورئ هلته بیا د جی نه پس آی راغلی دی، خو ویلې کېږي ګفټ، جفت نه ویلې کېږي ځکه چې هغه ایکسپشنز دي. صحیح ده. یا ګیټ، ټو ګیټ یا حاصلول. ګیټ سپیلنګ سره جی ای ټي، تاسو ګورئ د جی نه پس ای راغلی دی. نو پکار دی چې دا اوس د ګیټ په ځای باندې جټ ویلی کېدی، خو جټ نه ویلی کېږي، دا هم ګیټ ویلی کېږي. دا ټول ټکي چې کوم دي دا ایکسپشنز دي. او دا جنرل رول چې کوم دی هغه همدغه دی چې د جی نه پس آی ای وای راغلی نو هغه به د جیم आवाज ورکوي. که د جی نه پس د آی ای وای نه علاوه نور ټکي راغلی هغه به د ګاف आवाज ورکوي، د گی आवाज به ورکوي. که یو ټکی په جی باندې ختم شوي، اخیری ټکی هم جی، نو هغه به هم د ګاف یعنی د گی आवाज ورکوي. همدغه رولز دي. امید لرم چې پوه شوي به یې. انشاءالله په بل ویډیو کې بیا ملاویږو. لایک او شیر. الله پامان.